د همیشه بهار یوټیوب چینل قدرمندو خوږو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. قدرمندو لیدونکو په نننۍ خپرونه کې راسره د خوږ غږ څښتن او د ترنم بلبل چې ډیری ملګري به د نوم سره هم آشنا وي، هیوادمل مومن صاحب ناست دی. د سره په نننۍ خپرونه کې د ده په ژوند غږیږو او ترنمونه ورڅخه واورو. مومن صاحب تاسو ته ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. سلام، مینه او درنښت باور صاحب تاسو ته او مومن صاحب ته د کمرې په برخه کې او ستاسو د چینل ټولو لیدونکو ته په دې هیله چې ټول وخت ښه یاستئ او د صحت په جامه کې بندرخت یاست. ډېره مننه باور صاحب چې راغلی او موږ ته مو وخت راکړی. مننه کوم مومن صاحب. څه حال لرئ؟ ژوند مو ښه تېرېږي انشاءالله؟ مصروفیتونو سره څنګه یې؟ الله دې خوشحاله ده باور صاحب، ډېره مننه. بس ژوند دی تېرېږي او ورسره همداسې مخ ته ځو. مومن صاحب که راته ووایئ په لومړیو کې چې څنګه دې ترنم ته مخه کړې ده؟ او باور صاحب ترنم خو زموږ د ماشومتوب نه ذوق و او هماغه علت دی چې اوس تر دې وخته پورې دا ترنم کوو، ځکه شوق دی او ذوق خپل پالو. تر اوسه پورې به دې څومره ترنمونه کړي؟ ټول تا ته یاد دي؟ داسې معلومه نه ده نو چې ما به څومره ترنمونه کړي او ډېری ثبت شوي دي، ډېری را سره پاتې دي او داسې ترنمونه دي چې ما کړي دي او ثبت شوي نه دي او داسې معلومه نه ده چې ما څومره ترنمونه کړي. خو ډېر ترنمونه مو کړي پروګرامونو کې، مشاعرو کې، همدارنګه ملګرو سره دغسې تاسو غوندې ملګري دي چې هغوی چینلونه لري، هغوی چینلونو کې مونږ ترنمونه کړي. مومن صاحب خبرې ډېر دي انشاءالله، کیسې به وروسته کوو. نو لومړی ترنم در څخه اورو. د میوند درزار بیتونه دي او تاسو ټول ته ډالۍ اوسي. په لومړي سر کې مقام کې د درویش درانۍ او څو بیتونه دي، دا به وایو، هغې نه وروسته د درزار صاحب بیتونه اورو. جوړېدی شوه خدایه جوړه مې کړه، زما زړه نه دی هنداره جوړه نه کړه، باوجود د دې چې تا ته لاره نه مال بل چا سره لار جوړه نه کړه، باوجود د دې چې تا ته لاره نه وه مال بل چا سره لار جوړه نه کړه، ما وایي ستا زندګي څنګه شو درویشه، دوی خدای هغه بیمار جوړه نه کړه. ژمی راغلی وې د ګلو په موسم لاړې، زړه مې په تا پسې تړلی و ته هم لاړې، ژمی راغلی وې د ګلو په موسم لاړې، زړه مې په تا پسې تړلی و ته هم لاړې، زړه مې په تا پسې تړلی و ته هم لاړې، چې مرور نشي زه غږ چا پسې نه کوم، چې مرور نشي زه غږ چا پسې نه کوم، چې مرور نشي زه غږ چا پسې نه کوم، تاوان به وکړې که د نورو په رقم لاړې،
لاړې ژمې راغلې وې د ګلو په موسم لاړې زړه مې په تا پسې تړلی او ته هم لاړې دومره حیا یار سبب لري که نه لري دومره حیا یار سبب لري که نه لري دومره حیا یار سبب لري که نه لري نه څه خو شته چې له راتلو سره مې سم لاړې زړه مې په تا پسې تړلی و ته هم لاړې ژمې راغلې وې د ګلو په موسم لاړې زړه مې په تا پسې تړلی و ته هم لاړې د دې ولس د سرمایې پوښتنه مه کوه د دې ولس د سرمایې پوښتنه مه کوه د دې ولس د سرمایې پوښتنه مه کوه په لاس ګټلې زیارتونو کې په دم لاړې زړه مې په تا پورې تړلی و ته هم لاړې ژمې راغلې وې د ګلو په موسم لاړې زړه مې په تا پورې تړلی و ته هم لاړې زړه مې په تا پورې تړلی و ته هم لاړې ډېره مننه مومن صاحب کور ودان مومن صاحب که راته ووایې چې په شاعرانو کې درته کوم شاعر ډېر ګران دی چې ته ورڅخه په ترنمونو کې استفاده کوې او دغه شعرونه ډېر ترنم کوې شاعرانو کې دي ځوانانو شاعرانو کې بیا زه ډېر وخت نوش امبر صاحب شعرونه او همدارنګه د انور الحق یرغل صاحب چې زه د دوی د شعرونو څخه ډېر متاثر یم او ډېر وخت خپل ترنمونو کې زه د دوی شعرونه انتخابوم او ډېرو مشاعرو کې هم د دوی شعرونه زه انتخابوم او ترنم کوم او بیا په ترنم کوونکي درته څوک ډېر ګران دی چې هغه د غږ څخه متاثره اوسئ زمونږ مشرقي کې بیا بالخصوص په ننګرهار کې جلال آباد ښار کې دلته د ترنم ډېر بلبلان شته داسې مشخص نومونه به یې نه اخلو ډېر ښه ترنمونه کوي دوی خو زه خپله چې ډېر وخت ترنمونه اورم درې کسان دي چې یو دلدار صاحب دی بل زړګی صاحب دی طیب الرحمن زړګی همدارنګه زما بیا خوږ ملګری ساحل خاکسار چې زه ډېر وخت د هغې هغه چې کوم ټپې کوي هغه اورم مومن صاحب که راته ووایې چې د ترنم تر څنګ شاعري هم کوي که نه یوازې ترنم ته کار کوي فعلا دپاره خو ما شعر نه دی لیکلی او داسې خاص غم نه لرم ورته چې زه باید شعر ولیکم فعلا مې شعر نه دی لیکلی مومن صاحب نو لیدونکي به په دې تمه چې ما بار بار فیسبوک کې هم اورېدلی دی او غالبا چې ملي سندرغاړي جاوید امرخیل هم هغه شعر ویلی دی خوب وینه معلمه نو هغه در څخه اورو چې تر څو لیدونکي هم ترې خوند واخلي خوب وینه معلمه کوي څوک راکې مانا خوب وینه معلمه کوي څوک راکې مانا پروت یم سر میخی د خپل یار په زنګانه پروت یم سر میخی د خپل یار په زنګانه خوب وینه معلمه کوي څوک راکې مانا خوب وینم غلی وي ناست تر څنګ د خوشحال خان وي دواړو په لاسونو کې فانوس یرمغان وي ټوکې وي ټکالې وي خبرې د افغان وي ستایي به نومونه د افغان د پښتانه ستایي به نومونه د افغان د پښتانه خوب وینم معلومه کوي څوک راکې مانا
سوګرا کی معنا خوب وینم نجیب وی د منصور سره گویا وی شاوخوا ولاړ دا سلور کنج دنیا وی دواړه ورته خاندي دار کې غاړه درملا وی لوی ننداروي د کابل پریانا لوی ننداروي د کابل پریانا خوب وینم لما کوي سوګرا کی معنا خوب وینم لما کوي سوګرا کی معنا خوب وینم جرګوي خان شهید وی باچا خان وی دلرو برا جما ټول مل قهرمانات شیرشاوی احمدشاوی بایزید وی میرویس خان وی حاجی میرزلی خان وی ټول درانه ښکل مشران وی وای مرګې خدای د غلام تر ژوندانه وای مرګې خدای د غلام تر ژوندانه پروت یم سر می خې د خپل یار په زنګانه پروت یم سر می خې د خپل یار په زنګانه خوب وینم لما کوي سوګرا کی معنا خوب وینم لما کوي سوګرا کی معنا. ډېره مننه په دې هیله چې خوښ شوي اوسئ. ډېره زیاته مننه مومن صاحب کور ودان. په دې هیله درنو لیدونکو چې تاسو هم د مومن صاحب څخه پوره خوند اخیستی وي او ډېری ملګري به مخکې هم د غږ سره څېرې سره اشنا وو. په دې هیله چې دغه نوي ملګري کوم چې د مومن صاحب دغه ترنم ګوري او اوري په دې هیله چې پوره خوند ترې واخلي. مومن صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته دې وخت راکړې او همیشه بهار یوټیوب چینل ته راغلی کور ودان. باور صاحب ډېره تاسو نه هم ډېره مننه چې راغلی او خپل هغه قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او هیله مند یم چې دغه ترنمونه ستاسو دغه لیدونکو چې دغه کوم دغه ویډیو ګوري د دوی خوښ شوي اوسي. لیدونکو په دې هیله چې د مومن صاحب د خواږه غږ څخه مو په پوره معنا خوند اخیستی وي. په دغسې نورو په زړه پورو او جالبو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د لیدو مو مننه. خوشحاله اوسئ.